یو قصه د نبی اخر زمانه اورېدو سره به ډېر زیات شي حیران د نبی مو ډېرې ښکلي واقعي دي او عقل سچ د حیران ورته جهان یا ابو جهل ډېر زیات شلو بیمار یا ډېر خپو د مکی واړه کفارو خلق ډېر زیات بی تپوس لره راتللای او کټ کې پروتو دا دشمن می د سردارو یا چې حضور دا ابو جهل نه خبر شو نو ابو جهل پروت پکټ کې سخت بیمار پاک نبی شلو تپوس لرا روانو دی کی گورم حکمتو د سردارو نو ابو جهل چی حضور نمی خبر شو یا چی رازی نن زما کور تا پاک روی دار دا حسد شغلا دا پزړه شو بلانو او بیمار پروتو کټ کی تورات او شوقار یا د کور مخی تکو ہے کړو تیار او پپوزی باندې کوه کړلو هموار چی حضور زما پکور شي را دننا او خیال بینوی شي کوئی تا بگزارو هم پدې سوچ ابو جهل پکټ پروتو ناگهان راخکار شو پاک سردار پس پین رخسار دا ابو جهل چه نظر شو پڑ مخ کوئی تشو بخبل دے گزارو پا کوئی کی دے پڑ مخی هم پروتو او روان دے پا غلطا خطا لارو حضرت دے هم د کوهی نارا بهر کړو او د اخلاق د حضرت نشمزار ابو جهل سترګې ښکتا ولاړ او شرمندو دې پخپل پدې کارو حضور رحمت دے اے قادری شاہ ولی خانا او رب دی بوز پسنتو د سردار